ستا راتلو ته د مودو په انتظار یم ته چې راشې نو زړګی به مې قرار شي بلبلان د خوشحالۍ سندرې وایي د خزان ورځې چې تیرې شي بهار شي بسم الله الرحمن الرحیم د ځلانده ستورو ډیرو قدرمندو مینوالو السلام علیکم زه ذیشان احمد ذیشان د خپل پروګرام سره یو ځل بیا ستاسو په درون خدمت کې حاضر یم او نن چې د کوم شخصیت سره زمونږ مرکه را جوړه شوې ده یقینا چې د دې ادبي قد ډیر لوړ دی او دا زمون خوش قسمتي چې نن مونږ دې سره ناس یو جناب ډیر محترم اختر ننګیال صاحب ستاسو ډیره مننه کوم چې مونږ ته خپل قیمتي وخت راو بخلو ډیره مننه ستاسو هم مننه کوم چې په دومره سختو حالاتو کې او په دومره سخته ګرمۍ کې راغلی دلته مو تشریف راوړو ډیره مننه ننګیال صاحب هسې خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني خو بیا به هم غواړو چې تاسو خپله پیژنګلو مونږ سره په خپله ژبه کې وکړئ بس داسې ده چې نوم خو پوره نوم مې اختر حسین دی قلمي نوم مې اختر ننګیال دی او غزل کې اکثر اختر راځي یا ننګیال راځي که نه دغه قلمي نوم دی د پلار نوم مې چې کوم دی غلام حسین دی او پلوسی کلي پېښور کې اوسېږم دلته پیدا شوی یم دلته لوی شوی یم دلته مې خړپوسې کړي دي او دلته ژوند تېروم ډېره ښه ده جي ننګیال صاحب ادبي سفر آغاز هم د کله نه نو داسې ده چې د دې خو داسې پوره تاریخ ماته نه دی یاد خو تقریبا دغه 27 کاله تقریبا کېږي که نه دومره وخت زما د شاعرۍ وشو بس دغه عمره مخکې مې شروع کړې ده نو داسې پوره تاریخ راته نه دی یاد اوسه پورې ستاسو 2 کتابونه چاپ دي نور هم داسې هڅه شته چې بل کتاب به چاپ کوئ یا دومره شاعري در سره راجمع شوې ده تر دا وخته پورې چې څنګه لکه تاسو 2 کتابونه چاپ دي د ډومبي کتاب نوم دی تاندې کلی د دویم کتاب نوم دی ستا د مینې کرشمه ده او دریم کتاب چې کوم دی نو دا بیخي چاپ ته تیار دی کمپوزنګ هم شوی دی پروف ریډینګ هم شوی دی لکه پرس ته بیخي مې تیار کړی دی خو بس زه ورته لا تیار نه یم نو په دغه وجه لږ پاتې دی نو انشاءالله چې ډېر زر به که خیري چاپ شي او د لوستونکو مخې ته به راشي یقینا چې ستاسو کوم کتابونه چاپ دي هغه هم ډېر ښکلي دي مونږ کتلي دي ډېر ښکلي کلامونه دي پکې نو الله پاک دې وکړي چې دا بل کتاب هم زموږ تر ګوتو پورې تر زره ورسي ننګیال صاحب د پښتو ادب کې په کوم صنف کې تاسو ته کمی ښکاري چې آیا په هغې کې د کار وشي پښتو کې لکه عموما دا خبره کېږي چې نثر ډېر زیات کم دی که نه نو زما په خیال چې دا څومره کمې زموږ بعضې ملګري محسوسوي نو دومره ډېر کم هم نه دی ځکه چې روزانه اخبارونه چاپ کېږي د پښتو اخبارونه دغه هم په نثر کې راځي دغسې د نثر کتابونه چاپ کېږي نو په نثر کې هم کار شوی دی خو د غزل چې څومره دی نو د هغې په نسبت باندې په نثر کې لږ کمی شته او خصوصا بیا د معیاري نثر کمی دی لکه بعضې لیکونه داسې وي چې هغه د افسانې په نوم یا د ناول په نوم یا د مقالو په نوم چاپ کېږي خو لکه هغې کې هغه عمره معیار نه وي نو د نثر کمی دی په کار ده چې په نثر کې کار وشي خو چې کار پکې معیاري کار وشي ننګیال صاحب نن سبا تاسو وګورئ په سوشل میډیا باندې ډېر شاعران راځي او ډېر ښه شاعران مونږ ته ملو شو په سوشل میډیا باندې دا فایده کړې ده خو آیا څه نقصانات یې هم کړي دي د پښتو ادب ته څه نقصان رسولی دی نو د میډیا خو داسې ده چې لکه خبره د استعمال لکه نه لکه اوس یو ښه شاعر راځي هغه کلام وړاندې کوي یا څه ښه خبره وړاندې کوي نو دا خو ډېره ښه خبره ده خو بیا د بده مرغه داسې خلک په دې نوو خلکو کې زه لکه دا نه ویم چې نوي خلک څومره هم راځي مونږ ورته هرکلی وایو مونږ ورته خوشحالیږو دا ډېره ښه خبره ده دا ژبه پښتو ژبه د ټولو پښتنو ژبه ده دې له به ټول خلک په شریکه پکار ده چې کار وکړي هغه که نوي دي او که زاړه دي نو هغه ټولو له پکار دی چې دې ژبې له کار وکړي نوي خلک هم پکار ده چې پښتو ادب ته راشي خو خبره داسې ده چې په یو صحیح طریقه راشي په یو صحیح لاره راشي هغه زده کړه وکړي د کوم استادانو سره کینی
په ادبي محفلونو کې کینی، په تنقیدي نشستونو کې حصې واخلي او هغوی زده کړه وکړي او د یو پوهه سره راشي، د یو ښه معیار سره راشي، نو دا ډېره ښه خبره ده. که نه داسې غیر معیاري خلک وي او دغسې چا سره ناستې پاستې نه کوي، زده کړه نه کوي او همدغسې یو میږ راغستی وي او هغه بیا غیر معیاري کلامونه شیر کوي یا غیر معیاري نورې څه خبرې شیر کوي، نو دا خو د پښتو ادب دپاره ډېر لوی نقصان ګڼم. ډېره ښه ده. ننګیال صاحب که یو شاعر وایي چې زه کافیه او ردیف جوړولی شم، یو کافیه او ردیف تړلی شم، بس زه شاعر یم، نو آیا دا شاعر دی او که نه په دې کې نور څه لوازمات هم ضروري دي؟ داسې ده چې لوازمات خو ډېر زیات ضروري دي. لکه فن یوازې دا نه دی چې سړی ردیف کافیه پیژني او نه غزل یوازې دا دی چې ګینې ردیف کافیه را جمع شي او موږ ورته غزل ووایو. په غزل کې نور هم ډېرې مسلې دي، ډېر مضامین پکې ځایږي، ډېر ښه دغه پکې کېږي، هنري پکې کېږي. نو دا ټول یو هنرمند له دا ټول په نظر کې ساتل پکار دي. یوازې که په ردیف کافیه شي نو ردیف کافیه خو زما په خیال چې لکه ډېر خلک پیژني مو او که څوک لږ کوشش وکړي نو هم به مو پیژني. نو یوازې ردیف کافیه راغونډولو ته لکه زه غزل نه وایم. په هغې کې لکه نور هم ډېرې خبرې دي، په هغې کې لکه د معاشرې خبرې دي، په هغې کې لکه د غزل چې کوم لوازمات دي، کومه فنکاري ده که نه، په هغې کې څه پیغام دی، نو دغه ټول په غزل کې دغې ته پاملرنه پکار ده. سمه ده جي. ننګیال صاحب که یو عام وګړی وایي چې زه د پښتو ژبې خدمت کوم، نو هغه به یې په څه ډول کوي؟ چونکې شاعران خو خپل جذبات ظاهروي د کلم په زور، نو یو عام وګړی به څه کوي؟ دا تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. لکه د عام وګړو دپاره دا سوچ ضروري دی چې یاره موږ به پښتو له څه کوو. د بده مرغه دلته داسې ده نه، عام ولس چې کوم دی نو دا ژبه صرف شاعرانو ته پرېښې ده. د هغې دا خیال دی چې ګینې بس دغه شاعران دي او بس دوی به دې ژبې له کار کوي، خو داسې نه ده. پکار ده چې عام ولس هم خدمت وکړي او په ډېرو طریقو باندې هغې خدمت کولی شي. لکه مثلا یو سړی شتمن دی، پښتون دی، نو هغه پکار ده چې داسې د یو بېوسه سړي کتاب چاپ کړي. هغه نور هم لکه د پښتو ډېر څه کولی شي، لکه هغه مالی خدمت کولی شي. بل دا ده چې داسې خلک شته چې لکه هغې نوره د لاس په منډه تړلو وکړي او دغه نو که هر پښتون وغواړي چې زه څه خدمت کوم او دغسې پکار هم ده، نو هغه کولی شي. هغه سره ډېرې لارې شته. ډېره ښه ده جي. ننګیال صاحب ستاسو د وخت راکولو ډېره مننه. ستاسو کلامونه به اورو. بس دا خو یو غزل دی چې هسې ته څه وایې چې څه وي اندازه دې څه ده، هسې ته څه وایې چې څه وي اندازه دې څه ده، چې سړی وي او زړه یې نه وي اندازه دې څه ده. او داسې مین به د دې ځمکې په سر هم وي ګرانه، داسې مین به د دې ځمکې په سر هم وي ګرانه، په دیدنونو چې ماړه وي اندازه دې څه ده. او یزړه د یار د خولې لفظونه به تر څو دغسې، یزړه د یار د خولې لفظونه به تر څو دغسې، خواږه 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 وي اندازه دې څه ده. او پورته کېدو سره چې سم د زړه په سر خښېږي، پورته کېدو سره چې سم د زړه په سر خښېږي، چې دا به غشي که باڼه وي اندازه دې څه ده. او مقطع ده چې اختر ننګیاله چې په چغو باندې نه راپاسي، اختر ننګیاله چې په چغو باندې نه راپاسي، چې دی به ویښ وي که وده وي اندازه دې څه ده. ډېره مننه. اختر ننګیاله چې په چغو باندې نه راپاسي، چې دی به ویښ وي که وده وي اندازه دې څه ده. ډېره مننه. یو کلام را سره بل یو غزل دی چې بله تا سره وفا د زړه نه وباسمه، چې بله تا سره وفا د زړه نه وباسمه، الله دې نه کړي چې زه تا د زړه نه وباسمه. او دا ګرانه نه ده چې دنیا د زړه نه وباسمه، دا ګرانه نه ده چې دنیا د زړه نه وباسمه، ګرانه خو دا ده چې اشنا د زړه نه وباسمه. د محبت سره یو داسې ژبه هم غواړمه، د محبت سره یو داسې ژبه هم غواړمه، چې نفرتونه د هر چا د زړه نه وباسمه. خدای دې زما په ژوند کې داسې ورځې نه راولي، خدای دې زما په ژوند کې داسې ورځې نه راولي، چې به تصویر د پښتونخوا د زړه نه وباسمه. مننه جي. خدای دې زما په ژوند کې داسې ورځې نه راولي، چې به تصویر د پښتونخوا د زړه نه وباسمه. او چا چې د مینې د ګناه سره په زړه کې ځای کم، چا چې د مینې د ګناه سره په زړه کې ځای کم، زه هغه څنګه بې ګناه د زړه نه وباسمه. چې مې مننه جي، چې مې یو ځل د زړګي تل ته رسېدلی یې نو، چې
چې مې یو ځل د زړګي تل ته رسېدلی نو ممکنه نه ده چې د بیا د زړه نه وباسمه. اختر ننګیاله زما سادر سره هم پیوند ده، اختر ننګیاله زما سادر سره هم پیوند ده، څنګه به ستا د خیال رڼا د زړه نه وباسمه. ډیره مننه جی، ډیره مننه. نوي کول ته څه پیغام ورکوو؟ بس نوي کول ته دغه پیغام دی. هغه خبره خو زما په خیال چې په خبرو کې هم شوه چې که نوی کول شاعرۍ ته راځي، پښتو ادب ته راځي، نو پکار ده چې یو معیار سره راشي، یو زده کړې سره راشي، د استادانو سره د ناستې پاستې او د هغې نه د زده کړې نه پس بیا راشي او ځان یو معیار ته ورسوي او بیا راشي، نو دا به ډېره خبره وي. او لکه دغه یو پیغام دی چې مینه دې کوي او مینه دې خورئ، په خپلو کې دې مینه کوي. لکه د مینې په هکله زما دا خیال دی چې کله یو سړی چا سره مینه کوي که نه، نو هغه به هېڅکله ونه غواړي چې هغه له څه نقصان ورکړي یا څه تکلیف ورکړي، بلکې همیشه به داسې خبرې کوي چې ګنې یاره د هغه زړه ته پې دوک ونه رسي، د هغه زړه ته پې خفګان ونه رسي. نو که دغه مینه وسیع شي او د ټولو پښتنو بلکې د ټول انسانیت د ټولو انسانانو په زړونو کې دغه مینه شي او د ټول انسانانو سره دغه مینه شي، نو زما په خیال چې ډېرې مسلې به زموږ حل شي. ډېره مننه. مننه کوو جی. اختر ننګیال صاحب موږ ته د ډېرو مصروفیاتو نه خپل قیمتي وخت راوبخلو، د دې ډېره زیاته مننه کوو. انشاءالله بیا به راځو د یو نوي پروګرام سره، د یو نوي شاعر سره. تر هغې پورې د الله په امان.